پیښو ته د چمتووالي او رسېدنې ملي ادارې سرپرست له سیلاب ځپلې سیمې دشت برچي څخه لیدنه وکړه او له زیانمنو کسانو سره یې مرسته وکړه. پیښو ته د چمتووالي او رسېدنې ملي ادارې سرپرست ملا نورالدین ترابي د کابل ښار په دشت برچي سیمه کې له سیلاب ځپلو سره ولیدل او له زیانمنو کسانو سره یې د زړهسوي څرګندونې ترڅنګ د هغوی لپاره د خوراکي توکو مرستې وویشلې. ښاغلي ترابي د دغه مرستو د ویشلو پر مهال له زیانمنو کسانو سره د خواخوږۍ څرګندونې وکړې او زیاته یې کړه چې په ډیری ولایتونو کې سیلابونو خلک زیانمن کړي دي او د ټول هیواد په کچه سروې او ارزونه روانه ده چې نن د دشت برچي په سیمه کې شپږ کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وویشل شوه او کوم کورونه چې ویجاړ دي د هغوی سروې او ارزونه جریان لري چې د سروې تر بشپړېدو وروسته به زیانمنو کسانو ته مرستې وویشل شي. تېره ورځ د کابل په ښار په څو ناحیو کې په څو حوزو کې سیلابونه راغله چې زموږ د سروې ټیمونه روان دي. هغه سروې کوي دغه صرف د 2 ګزارونو کې شپږ کورونه په کلي ډول او په قسمي ډول خراب شوي وو. د یادې ادارې سرپرست وویل هغه کورونه چې په بشپړ ډول ویجاړ شوي د خوراکي توکو ترڅنګ به خیمې هم ورته وویشل شي. په کلي ډول چې خراب شوي وو هغه مواد او خیمې دواړه ورکوو او په قسمي ډول چې وو دغه خوراکي مواد دي دغه اوس دوی ته موږ ورتقسیموو چې د 2 ګزارونو تلفات 16 کورونه وه. دغه کورو ته موږ اوس د خوراکي مواد ورکو او د خوراکي مواد سره کمپلانو خیمې هم موجود دي او هغه نور چې وسوله هغه هم داسې 1.5 د 200 کورونو په مابین کې کورونه دي چې خراب شوي دي او دا رقم په ولایتونو کې په اکثرو ځایو کې سیلابونه راغلي دي. ښاغلي ترابي له همکارو موسسو څخه هم غوښتنه وکړه چې هره موسسه دې په خپل اړونده برخه کې له سیلاب ځپلو کسانو سره مرستې وکړي. موږ د ټولو موسساتو څخه خواهش کوو چې هر څوک هغه خپل مسؤلیت ادا کړي. دا یادونې وړ ده چې په دغه مرستو کې اوړه، وریجې، غوړي، شیدې او کمبلې شاملې وې چې په زیانمنو کورنیو وویشل شوې. کومو کسانو چې دغه مرستې ترلاسه کړې پیښو ته د چمتووالي او رسېدنې ملي ادارې څخه یې مننه وکړه او د لا زیاتو مرستو غوښتنه یې کوله. خانه‌های ما را چپه کرد او درآمد کلی جنس ما کلگیش از بین رفته. جانی تلفات خوب نه جانی تلفات نداریم. مدای می خوراک کباب هم فرش ظرف ما کلگیش از بین رفت. سلام علیکم برادر. یک جهان تشکر برادر. منطقه من اسم شکرالله ولد نصرالله در منطقه سایه دشت برچی استادگاه نقاش هستیم. برادر دیر پریروز سیلی که آمد برادر همین خانه‌های ما را برادر او درآمد همین چیز مواد خوراکه و چیزی که داشتیم یار کلگیش اصلا زیر او کرد. دیگه برادر زیر او گرفت برادر دیگه چیزی نمانده حساب خوراکه و چیزا چیز نماند برای ما دیگه. خانه فضل خدا و قدر تخریب نشده مون تا در همسایه ما چند خانه برادر تخریب شده. 3-4 اولی تخریب شده در سایه خود ما. بیار از اداره حوادث ملی یک جهان تشکر که برای این کمک ها رو برای ما برادر دریافت کرده. یک جهان تشکر. خانه آباد. منطقه دشت برچی هستم. سیل اومده خانه رو کلگی رو خراب کرده. همین نفرایشی آمده خانه رو سروی کرده. ما اینقدر خرج داده بیچاره خانهش آباد خانه پدرش آباد. نفرای حوادث آمده خانه ما رو سروی کرده. ما اینقدر کمک داده. خیر ببینه.